سلامونه او وخت په خیر. تاسو د ایمان یوټیوب چینل ګورئ او د خپرونو یا د ویلاګونو په لړۍ کې راغلي یاستو. نن دلته په الګروف کې د کالیفورنیا په الګروف کې دلته یو سپورټس کمپلیکس دی او په دې کې چې دی د افغانانو ترڅنګ چې دی نور زیات ټیمونه د افغانانو په شمول ډېر ټیمونه د افغانانو دي. د کرکټ ټورنمنټ روان دی، ډېر ښایسته غټ ټورنمنټ دی او ډېره ښه ورځ ده د کرکټ دپاره. نو دلته په دې ټورنمنټ کې مو ګرځومه، ډېر ښه لوبغاړي دي د افغانانو ترڅنګ یې د هندوستان هیواد او د پاکستان ځینې لوبغاړي راځي. دلته ټورنمنټونه کېږي مختلف. دغه ټورنمنټ چې دی په دې کې تقریبا 15-16 لوبډلې ګډون کوي او د ټینس یا د ټینس بال کرکټ ټورنمنټ دی. د افغانستان د افغانانو لوبډلې پکې دي، د افغانانو لوبډلې پکې زیاتې دي. د لوبغاړو سره به هم خبرې کوو، د هغوی نظرونه به پوښتو. د افغانانو لوبډلې په کم سټیج کې دي، څه نومونه یې د لوبډلو څه نومونه دي، کوم لوبغاړي لوبیږي او د دغه کرکټ نه څومره خوند اخلي. له ما سره اوسئ، د دغه کرکټ ټورنمنټ پوره حال له تاسو سره شریکومه. دا امریکا ده او کرکټ په زور او جوش کې روان دی. لیدونکو له موږ سره احمد خان دی او دا چې دی احمد خان دلته دا ټورنمنٹ چې ګورئ دغه ټورنمنٹ احمد خان اور ساز کړی دی. احمد خان بھائی اگر آپ یہ بتائیں کہ کب سے یہ ٹورنامنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں اور کتنے ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں؟ ہم یہ ٹورنامنٹ 2015 سے ہم نے یہ ٹورنامنٹ شروع کیا تھا. یہ ہمارا 9th اینول ٹورنامنٹ ہے اور اس مرتبہ اس ٹورنامنٹ میں 13 ٹیمز پارٹیسپیٹنگ اینڈ ٹیمز کیم فرام منیسوٹا, لاس اینجلس, بے ایریا, Sacramento, Lodi, all over the place, Northern California. اور یہ بتائیں کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یہ فرسٹ ٹائم ڈے نائٹ ہے کہ سٹارٹ سے اس طرح ہو رہا ہے؟ It's always day and night tournament. اور یہ جو ٹورنامنٹ کی فارمیٹ ہے یہ گروپ سسٹم ہے یا ناک آؤٹ؟ یہ گروپ سسٹم ہے. پہلی سٹیج میں ہر ٹیم جو ہے وہ اپنے اپنے گروپ میں کھیلے گی, جو 3 میچ کھیلیں گے اور اس کے بعد ہم ناک آؤٹ سسٹم ہے. اور یہ جو پہلے سے یہاں کھیلتے ہیں آپ لوگ اس گراؤنڈ پہ یا ڈفرینٹ گراؤنڈ پہ؟ یہ ہم پہلے ہی کھیلتے ہیں. یہاں پہ ہماری سٹی نے ہمیں یہاں پہ وکٹ بنا کے دی ہوئی ہے اور ہم یہاں پہ تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو وکٹ ہے یہ گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہے. تھینک یو, آپ سے مل کر اچھا لگا اور ہوپ ہے کہ اچھا ٹورنامنٹ رہے. تھینک یو ویری مچ.
هم ښه راغلاست. شکیب را سره دی. دوی چې دی په امریکا کې د افغان ځوانانو کرکټ ټیم آنر دی او له ډېره وخته دلته په امریکا کې فعالیت کوي او خورا غټ ټیم لري چې په هارډبال کرکټ کې پروفیشنل کرکټ کوي. دلته غټ غټ لیګونه لوبوي. لومړی ځل دی زما په آن باندې چې دلته په ټینس ټیپ بال کرکټ کې برخه اخیستې ده. شکیب لالا که راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې ټیم هم ساز کړی دی او کوم کوم ټورنمنټونه هم لوبولی دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه. کالیفورنیا کې زښت افغانان ډیر دي او خصوصا د کرکټ مینوال. نو موږ د 2013 نم شروع وکړو هارډبال ټورنمنټ کې او ټول افغان ځوانان هم راټول کړي دي او بس د 2013 نم نو شروع کړی ده. په دغه ټورنمنټ کې څوم ځل دی چې برخه اخلئ؟ دا اوس چې روان دی دا ټورنمنټ کې زموږ اول ځل ده. موږ خو ډېر هارډبال لیګونو کې انوالو یو خو دا ځل ځکه ساکرامنټو کې ډېر افغانان دي، ډېر ځوانان دلته دي. هغې د تشویق لپاره موږ ټیم واچو چې هغې د ولوبېږي او د افغانانو ټالنټ خلک ته وښیو. په ټیم کې چې دی کوم لوبغاړي در سره دي؟ که غټ غټ نومونه راته واخلئ چې پروفیشنل کرکټ کوئ. ټیم کې موږ سره ټول پروفیشنل د افغانستان د ملي لوبډلې موږ سره لوبېږي. عثمان غني، نواز خان، زاید زاخیل، نو حمزه هوتک، همداسې 12 نور د افغانستان نیشنل پلیران دي چې موږ سره لوبېږي ټیم کې. په دغه ټورنمنټ کې چې اوس لوبې روانې دي کم سټیج کې سئ؟ څو مو ګټلي دي، څو مو بایللي، څه حال دی؟ مونږ خپل هغه اول راوند چې 3 ګیمونه هم درلود نو هغه 3 ګیمونه مونږ ګټلي دي. نو ګروپ کې مونږ ټاپ یو. نن هم کوارټر فاینل ده. نو اوس هم کوارټر فاینل ښه روان ده خو بیا هم معلومات نه کېږي چې څه کېږي. ټورنمنټ کې ښه چانس. مننه چې وخت مو راکړ. خیر ویس. مننه تاسو نه. دلته چې دی نو لیدونکو دغه ټورنمنټ کې چې دی صرف کرکټ نه کېږي، د لوبغاړو دپاره چې دی د چای انتظام هم شوی دی، خوراک څښاک چې لوبغاړي بور نشي، خسته نشي. نو چای شته دی، د غرمې ډوډۍ وه. دغه ټورنمنټ له ما نه هیر و. دغه ډے نایټ ټورنمنټ دی. دلته په امریکا کې چې دی لوبغاړي او خلک چې دی کارونه ډېر زیات کوي، مصروفیت زیاتي. دغه ټورنمنټ به ډے نایټ ساز شوی دی او د شپې میچونه کېږي، د ورځې میچونه کېږي. 2 لوبغالي ورته ریزرف شوي دي. البته لوبغالی یو دی خو ډېر غټ دی. 2 لوبې پکې اټ ا ټایم کېږي، په یو ځای کېږي. نو اوس د ماښام لمونځونه وشو په دغه ساحه کې، په هغه میدان باندې ګورئ چې لوبه روانه ده او ډېر خوندور لایټینګ دی، خوندور موسم دی او ډېره په زړه پورې لوبې روانه ده. نورو لوبغاړو سره هم غږیږو، د مختلفو ټیمونو د کپټنانو سره غږیږو او تاسو باندې د هغې خبرې اورو چې د هغوی ټیمونه په کوم سټیج کې دي، څو لوبې بایللي، څو یې ګټلي دي. د افغانستان پکې یا داسې به ووایم چې د افغانانو لوبډلې پکې ډېرې دي او ښې لوبډلې، تکړه لوبډلې دي.
ښه دلته راسره بله یو افغانه لوبډله ده د هغې کیپټن یا لوبډل مشر راسره دی زاهد صافی چې دی دلته په امریکا کې د یو تنکۍ لوبډل مشر دی د افغان ینګسټر په نوم لوبډله ده او دا یې لوبډل مشري کوي دی راسره دی ده سره پوښتنې کوو له ده څخه افغان زاهد صافی که دا راته ووایي چې څونه وخت کېږي لوبډله م جوړه کړې ده موږ چې وو خپله ما یو څو کاله ټورنمنټ کولو یو 15 کاله کېږي خو تېر کال 2023 کې موږ خپل ټیم وباسو د افغان ینګسټر په نوم باندې او ډېر ځوانان او ډېر ښه بیټسمینان او بالرانو نو موږ ویل چې یو ټیم جوړ کړو تر څو ټورنمنټ کې ټول د چانس ورشي او ښه لوبه وکړي د ټیم په جوړښت کې چې دی تاسو سره ټول افغاني لوبغاړي دي که نور څوک شته نه ټول افغاني دي او خپل افغانان دي او په دغه ټورنمنټ کې که راته وایي څوم ځل دی برخه اخلی او اوس څه حال دی څونه مو بایللي څو مو ګټلي دي د آیل ګروف ټورنمنټ کې تېر کال چې موږ نوی ټیم واچو همغه موږ نوی ټیم و نو اول کال هغه و هغې کې هم ډېره ښه لوبه موږ وکړه او دې کال هم زموږ دویم دفعه دا ټورنمنټ کوو نو ډېر کلوز ګیمونه وشو یو ګیم هم وګټلو او آلموسټ موږ کوارټر فاینل ته تللي وو خو په رن ریټ باندې موږ شاته پاتې شو تاسو ته بیا هم ښه چانس مننه د نور ټورنمنټونو دپاره چې وخت مو راکړو مننه خیر اوسې تاسو نه او دا زموږ اوپنر معراج دی چې موږ سره ناست دی او ښه بیټسمین دی معراج بھائی له تا هم نړۍ مننه مهرباني خیر اوسې ښه د فری فایټر ټیم کیپټن دی را سره دغه ټیم چې دی دلته د ډېر وخت نه لوبیږي او په دغه ټیم کې ټول افغانان لوبغاړي دي دلته را سره کیپټن ناست دی راشد له ده څخه پوښتنې کوو راشد دا څوم ځل دی دلته لوبیږي او لوبغاړي در سره د کوم ځای دي ټیم کې خو الحمدلله اکثره زیاتره افغانان دي یو دوه بل ځینې هلکان دي پاکستانیان دي تقریبا نور ټول افغانان دي څوم ځل دی دغه ټورنمنټ کې برخه اخلئ دا خو هر کال کېږي زمونږ لکه چې دا درېیم کال هم ده چې برخه پکې اوس چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستې ده څونه لوبې هم کړي څوم ګټلي څوم بایللي دي فلحال مونږ دوه ګیمونه هم کړي دي دوه هم الحمدلله دوه هم ګټلي دي د درېیم ګیم د پته مه ناست نو ښه نو بس ستاسې د ښه چانس په هیله ګډ لک ډېره مننه ستاسو له وخت څخه سلامونه نوم مې ملک ده د افغانستان د خوست ولایت اوسېدونکی یم دلته کلیفورنیا کې مې څلور کاله کېږي راغلی یم او د یو کال راهیسې د فیلډ فایټر سره لوبېږم از آلراونډر نو خوښ یم دې لیګ کې لوبېږو غټ ټورنمنټ ده نو د بري په هیله اوس په ټورنمنټ کې څو لوبې هم بایللي څو هم ګټلي دي اوس پورې مو دوه لوبې کړې دي سهار راهیسې الحمدلله دواړه مو ګټلې دي نو خوښ یو انشاءالله چې ښه رزلټ به وي نور ګیمونو کې کیپټن مو د کوم ځای دی کیپټن مو د نورستان ده راشد اعظمي خوښ یو ورنه یو ستا خپل پرفارمنس څنګه و اول میچ کې بد نه و ښه هم نشو ورته ویلی یو څه غلطیانې مو وکړې خو بد نه و ښه چانس د ګټلو په هیله
ښه بیا هم ښه راغلاست درته وایو تیمور نیازي دی را سره دی چې دی د ټیپ بال په کرکټ کې ډېر غټ نوم دی د پاکستان هیواد سره تعلق ساتي ډېرې غټې لوبې کړي دي غټ لوبغاړی دی په ټیپ بال کې تیمور भाई अगर आप ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आप यहाँ अमेरिका में हैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको मुझे 9 मंथ हो गए हैं अमेरिका आए हुए और इस टूर्नामेंट में आपकी आई थिंक पहली बार है कि खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट को हाँ जी ये एल ग्रुप का टूर्नामेंट में पहली दफ़ा खेल रहा हूँ अभी आप किस टीम के साथ खेल रहे हैं मैं LG कलंदर्स LA की टीम है जी हाँ जी उसको रिप्रेजेंट अच्छा आप लोग की टीम की जो है सिचुएशन कैसी है कितनी जीते हैं कितनी हारे हैं अभी हमने 3 मैचेस खेले हैं 2 जीते हुए हैं 1 हारे हैं हमारा क्वार्टर फाइनल है इसके बाद कैसे देखते हैं आप क्रिकेट को यहाँ अमेरिका में टेप क्रिकेट को कैसे देखते हैं टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें उतनी तादाद तो नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती थी मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलते थे यहाँ पे टेप बॉल के टूर्नामेंट्स उस लिहाज से कम है लेकिन यहाँ पे अच्छी क्रिकेट होती है नॉर्कैल में स्पेशली बहुत अच्छी क्रिकेट होती है अच्छा गुड लक फॉर द टूर्नामेंट नियाजी भाई एंड हैव अ ग्रेट गेम्स थैंक यू सो मच सर په روان ټورنمنت کې د کرکټ په ټورنمنت کې دوه لوبډلې CWCC او ترڅنګ یې قلندر لوبډله په دې توانېدلې دي چې پای لوبې ته لار پیدا کړي او په څو شیبو کې فاینل یا پایلو به پیلیږي موږ له تاسو سره تصویران شریکوو له موږ سره پاتې شئ بیا درته نور بهیر هم ښایو
Acha guys, thank you everyone for participating in this tournament. I know it's cold, everyone left, but these two teams are here. And you guys deserve the win. You guys played throughout the tournament. CWC, these are the only two teams throughout the tournament. This is the first game. You guys lost one? Yes. Yeah. You guys didn't lose any game, right? This is the first game you lost. Congratulations. Congratulations. This is, yeah. चलो अच्छा हुआ कि इस फाइनल में हुआ. And I want to introduce owner. I shouldn't say owner. I want to introduce. I asked him if he asked me if we can have a CWC team. This team actually it's a gladiator team. Gladiator team would change the name to CWC. And Faisal Bhai, he wanted a team. We just changed the name and now it's a CWC. CWC, it's a Crescent Wound Care. Crescent Wound Care. Now, if any of you guys are a doctor, we're looking for a doctor. MVP and the best bowler. We have a prize for you guys also, $250 each. I'm going to give it to you. He's going to give it to you right now. $250 each. I'm not even going to introduce you. The captain of the winning team. I hope you guys like the tournament. I love your sportsmanship. We have to move you from back and forth, and you guys didn't say a word, and you guys moved. They first said no, thank you very much, and thank you for coming. They first said no, though. No, I hope Shahid, you like this tournament. You came from all the way from Texas. And kidhar gaya hamara? Sahibullah, he came from Texas also. Faisal Bhai. We have Canada too. Uganda se. Florida, Canada. I would like to invite our sponsor, Faisal Bhai, to come and present the trophy. Make some noise, boys. Make some noise. El Capitan. एक मिनट थोड़ा सा गैप दे दो जरा प्लीज. यस. And we would like to present $800 for the winner. Full shot. One, two, three. Guys, smile, say cheers यार. ये बहुत सीरियस है. ये बहुत सीरियस है. लेफ्ट से सेकंड बस रहे. वीडियो बना लो. एक वीडियो बना लो. वीडियो. बंगला पार. टورنمنت پای ته ورسېدو او دغه لوبډله چې تاسو یې عکسونه ولیدل دوی د ټورنمنټ وینر شو ګټونکي شو او ټرافي او انعامات یې ترلاسه کړه. تر بلې وړې پورې موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ چې د خدای په امان. بای